بسم الله الرحمن الرحیم. MCSE 15 ویډیو. تیره ورځ مو تاسو یعنی ترو دغه سویچ دغه شیرینګ سم ویل. نن خبره چې ده د وایرلس سیستم په لوري یعنی دلته ما سره یو ډیوایس ده په نامه د اکسس پوینټس. که چیرې غواړئ چې وایرلس همدغه کمیونیکیشن، همدغه ور ګروپ، همدغه ریموټ ډیسکټاپ او اسسټنټ یا نور کارونه وکړئ خو بغیر د کیبلز نه، نو د دې دپاره موږ سره وایرلس ډیوایسز پکار دي. لکه وایرلس ډیوایسو کې مطلب اکسس پوینټ درته پکار دی. اکسس پوینټ کوم یو والا ده؟ اکسس پوینټ یعنی دغه ډیوایس ته وایي. دې له موږ ګوره چې یو انتینا، دوه انتینا هم شته، درېیم انتینا هم شته، څلور انتینا هم شته، خو اکسس پوینټ په نامه یادېږي. یعنی دا چې دی ما سره یوه اکسس پوینټ شو. په دې اکسس پوینټ کې چې دی یوه 15 پورټونه دي، 4 پکې زیړ دي چې تاسو ته ښکاریم پکې، یوه چې دی پکې چې دی بلو ده چې ویلنس، یوه چې دی ورکوټه شانته چې دی یوه بل پورټ پکې هم شته، خو ورکوټه ده ډېر زیات، صرف ستنه پکې هغه کېږي خو بل څه نه. که چېرته تاسو کوم ځای کې اکسس پوینټ ګورئ، که دا موږ سره یوه انتینا وي، که دا موږ سره دوه انتینا وي، که دا موږ سره درې انتینا وي، یعنې تشویش ورباندې ونه کړي. د ټولو سیټ اپ یوه سیټ اپ سته، مینو یوه مینو سته، ګرافیک یوه ګرافیکس، کمانډ یوه کمانډ سته. خو دغه انتیناګانې چې ډېرې دي نو د دې چې دی سګنال یعنی مضبوط وي. ور یو انتینا سګنل لږ ویک، دوه انتینا د هغې نه ښه وي، درې انتینا د هغې نه بیخي ښه وي. یعنې دلې چې دی دغه کلرو ته به هم لاړ شم درته، دام زیړ ده، دام زیړ ده، دام زیړ ده، دام زیړ ده. په همدې طریقه چې دی دا بلو کلرز دی. ګوره صفا صفا درته پته لګېږي د اکسس پوینټ کې. یعنې په دې باندې چې دی موږ سره لیکلی ده په دې 4 پورټونو باندې، یعنې لوکل ایریا نیټورک لینډ پورټ، او دغه باندې چې دی لیکل شوی موږ سره ویلنس یعنی وایرلس لوکل ایریا نیټورک. په دې بل باندې چې دی لیکل شوی موږ سره ریسټ، که کوم سیټینګ در نه کېږي، پاسورډ ماسورډ د ځای نه ځي، صرف ریسټ وخه او ختم شو. یعنې دغه سویچ او دې کې څه فرق ده؟ فرق پکې خاصه نشته. سویچ چې دی مونږ کمپیوټر یې کنیکټ کوو خو ترو وایر، وایرلس مایرلس پکې نشته سویچ کې. په دې کې چې دی مونږ کمپیوټر کنیکټ کوو یو 4 دانې ترو وایر په واسطه، دغه پورټ چې ته ښکاري، او نور بقایا چې څومره پیسیان مونږ سره اوسي هغه مونږ ترو وای فای کنیکټ کېږو، یعنې وایرلس کنیکټ کېږو. او نن سبا داسې لیپټاپ نشته چې په هغې کې وای فای ونه اوسي. ولې نن سبا چې دا څومره موبایلونه تاسو ګورئ، دا غټ موبایلونه دې ټولو کې وای فای ګانې شته ده، نو چې هغې کې وای فای شته نو لیپټاپ کې خامخا وای فای شته ده. یعنې تاسو چې ده هم وایر کنیکټ کولی شئ، هم وایرلس کنیکټ کولی شئ. نو کله چې دغه وایر او وایرلس دواړه یو ځای شي نو دې له خلک وایي څه شی راوټر، خو یوازې راوټر نه، راوټر اکسس پوینټ به ورته وایي چې فرق پیدا شي که نه. که ته یوازې دې له راوټر وایي نو یوازې راوټر خو هغه ځای کې پروت دی چې CCNA او CCNP او دا شیان ورباندې وایي. دا پاس چې د سویچ د پاسه پروت دا راوټرز دی.
یعنی هغه راوټر دی دا موږ سره چې موږ برانچز کنې کوو د دې نوم راوټر دی او دې له چې خلک راوټر وایي یعنی راوټر اکسس پوینټ به وایي ورته ولې یو کس وایي ولې راوټر وایو ته ورته وایې چې تقریبا یو 50 شپېته سل 200 پیسې مونږ ترو وایرلس کنې کولی شو 4 پیسیان مونږ ترو وایر کنې کوو نو کله چې وایر او وایرلس دواړه یو ځای شي نو دې له چې دی خلک راوټر وایي خو هغه راوټر نه ده چې برانچونه کنې کې هغه دا دی هغې دپاره نه استعمالېږي هغې دپاره خپله سسکو راوټر استعمال یعنی دلې ما سره یوه بل پورټ هم شته ده زیاتره فکر کوي چې ولا استاده انټرنیټ نه وي نو آی اکسس پوینټ نه مونږ ګټه اخیستی شو که نه شو اخیستی زیاتره په سوچ کې دا خبره که چیرې مونږ سره نټ ونه اوسي د دې اکسس پوینټ نه مونږ ګټه اخیستی شو که نه شو اخیستی اوس تاسو خپله فکر وکړئ تر اوسه پورې چې څومره ټاپک یې مو تاسو وویله دغه سویچ د لارې نه به کنیکټ کړو آیا دې سویچ سره کوم ورځ مونږ انټرنیټ کنیکټ کړی و کوم ورځ د نت ضرورت پیدا شو نه اکسس پوینټ په همدې طریقه ده که نت لګه نو خلکو ته به نت ځي که نت نه لګه مه لګوه دا شیرینګ ریموټ سټاپ اسسټنټ پکې کولی شي هغه څه مشکل نشته ده یعنی په دې اکسس پوینټ کې چې د نت کوم ضرورت نه پیښېږي مه لګوه هېڅ عمري مه لګوه تو خپل دا شیرینګ ریموټ سټاپ پرینټر شیرینګ دا MCSE کورس غونډه ور باندې کولی شي سرورونه ور باندې کولی شي وایرلس یې کولی شي هم ویر یې کولی شي هم وایرلس یې کولی شي نت مه لګوه سویچ هم په همدې طریقه ده چې نت ورسره کنیکټ کړم نو ټولو ته به نت ځي که نت نه کنیکټ کوم ورو مې خپل دا شیرینګ خو زه کولی شم کوم ستونزه خو نه راځي ماته نو دا اول د ذهن نه دې وباسه چې یو کس به وایي چې ولا نت نه وي مونږ اکسس پوینټ ورته هسه چې دی د خېټ خبرې مه کوه که نت وي او که نه وي مونږ خپل دا شیرینګ کولی شو څه مشکل مونږ ته نه جوړېږي خو که چېرته ته وایې چې نه نت شته ده زه نت هم ورسره کنیکټ کوم نت هم کنیکټ کوم نو فکر دې وي چې دا نت چې ته کنیکټ کوې ته به دغه پورټ سره به کنیکټ کوې ویلان پورټ سره داسې نه چې دا ته راوالې او دغه لین پورټ سره کنیکټ دا ډېر قمقلن هم دا لین پورټ سره چې کنیکټ کوي بیا وروسته چې دی ورو مې وروسته بازار کې وګورې هغه فکر نه وي په لیپټاپ کې فیملي تصویران وي ورو مې چې دی شی وتلی وي عکسونه بیا چې دی دعوې کوي ولا موبایل نه لارو دې نه لارو هغې نه لارو مسنجر دا نه ده دا چې دی ستا ته چې دا لین پورټ سره کنیکټ فکر دې وي دلته چې دی په دې اکسس پوینټ کې چې دی بای ډیفالټ DHCP موجود ده ښه DHCP کارت چې دی اټومیټک IP پرووایډ کول هغه MCSE کې مخکې راځي دریم سرور ده یو خدا ده چې مونږ پیسیانو ته IP ورکوو یو چې دی اټومیټک IP چې راځي هغه د اکسس پوینټ کې چې دی DHCP موقعیت لري دا SP سره کوم تعلق نه لري یعنی په دې کې DHCP ده کله چې ته دا د نت کیبل راوالې او د لین پورټ سره کنیکټ کې فکر دې وسي چې د دې کوم یو DHCP ده د اکسس پوینټ کوم DHCP چې ده دا اټومیټک خپله چې دی ډسیبل کېږي او تا ته چې IP راځي دا د چا IP راځي تا ته د ISP IP راځي د هغه د DHCP نه تا له IP راځي هغه ISP والا چې دی کولی شي چې ستا کمپیوټر IP یعنې معلوم کړي اوس خو دومره پته ته ولګېږي چې ډرایبونه د بای ډیفالټ شیار ده که چا له زمونږ IP میلاو شي نو زمونږ ډرایبونو ته هم داخلېدلی شي که ته راشې انټرنیټ کیبل د لینس پورټ سره د کنیکټ کې نو فکر دې وي چې ته حق کېږي هم ښه صحیح حق کېږي که ISP والا وغواړي تا حق کولی شي ولې ته د ISP د DHCP IP استعمالوي ستا پکې اټومیټک ډسیبل شو د اکسس پوینټ نو هیڅ کله هم دا کار ونه کړي ولې یو ورځ مونږ سره هم دا کار شوی خو خیر هغه ټیم کې چې دی مونږ دلته لاندې کورس و یو ملګری مې لکه شاګرد مې مو ملګری مې خو اول چې دی شاګرد و هغه مې چې دی راواغسته دلته یو ISP والا سره مې هغه کو هغه ISP کې بیا یو څو کاله هغه کار وکړو خو بیا هغه چې دی غټ IT شو نو یو ورځ چې دی زمونږ هم فکر نه د هغې نه مونږ نټ اخیستی و نو هغه راغلی و دا د نټ کیبل خو رښتیا خبره زه دومره هغه کې نه و مصروف ډېر و د نټ کیبل یې اخیستی و د لین پورټ کې لګولی و نو د شپې 10 بجې که 100 بجې ما تقریبا نه پوهېږم چې فیسبوک مې کارول یوټیوب مې کارول څه مې کارول
نو ما ته ویله وایي استاد ستا په دې زنګ یې واله ستا په دې ډرایب کې دا دی زه په خندا شوم د مال تا ته څه پته ده وایي استاد زه هر څه کولی شم مالخه صبر وکړه اوس چې لاړم اکسس پاینټ مې وکتله لاین پورټ کې راوا مې غسته ویلن پورټ کې مې ولګوم ما زه اوس چې دی ځان وښکوم نرشه ته راته چې دی اوس کمپیوټر کې داخل شي وایي څه ده وکړم مال بچیه تا دا شیان اوس زده کړی ده مونږ چې دی پښتون کې پکې بوډا شوی نو فکر هم ډېر اوس یعنی هیڅ کلم دغه لاین پورټ سره کنیکټ نه کې همیشه چې د انټرنیټ کیبل چې کنیکټ هغه به ته دغه ویلان پورټ سره به کنیکټ په دې ویلان کې یو ټیکنیک ده په نامه د نیټورک اډرس ټرانسلیشن د دې کار څه شی دی چې ویلان پورټ سره نت کنیکټ ډایرکټ چې د اکسس پوینټ څه چل کوي اکسس پوینټ خپله د دې آی اس پی اډرس هم دلته ودرئ په همدې ویلان پورټ کې سټاپ کړي مخکې نه پرېږدي چې زما پی سي ته ایپیانې لاړ شي د آی اس پی وکله چې زه د اکسس پوینټ سره یا ترو کیبل کنې کېږم یا ترو وایرلس کنې کېږم ما خو ته ویله چې په دې کې ډي سی پی بای ډیفالت موجود دی هغه ډي سی پی مونږ چینجولی هم شو څه مشکل نشته دی په خپل خوښه باندې مای پی اچولی شو هغه زما خوښه ده چې زه د کوم کلاس رنج په دې کې اچوم هغه زما خوښه ده نو دلته چې دی په دې پورټ کې د آی اس پی بلاک شو ودرېده سټاپ شو اوس چې تا له آی پیانې راځي د چا آی پی راځي خو د اکسس پوینټ نه آی پی راځي که نه اکسس پوینټ کې چا آی پی ادرس اچولی آی اس پی دی نه دا خو مونږ خپل اچو نو مونږ ته چې دی هم نت اویلیبل شو هم چې دی شیرینګ کولی شو دا د نیټینګ کار داسې ده یعنی کانورټ پرایویټ آی پی انټو پبلک آی پی یعنی زما دا پرایویټ آی پی دا آی پی چې دی پرایویټ ده دا جو خپله زه اساین کوم یعنی زما دا پرایویټ آی پی چې دی کانورټ کېږي څه شی ته آی اس پی نه چې کوم پبلک راغلی هغې له کانورټ شي که چېرته یو ډېر خطرناک هیکر وي او هغه مونږ سره چټینګ مټینګ یا بل کوي هغه چې پیدا کوي هغه چې دی د آی اس پی پبلک آی پی پیدا کوي هغه د کوم ځای نه راغلی آی اس پی نه هغه پوهېږي مونږ سره د چا څه کار دی زمونږ آی پی ته څوک چې دی لاسرسی نشي پیدا کولی سیکیورټي شو یعنې دې موضوعګانو ته ډېر فکر هم که ته وایې چې نټ نه کنې کومه مه کنې کوه هېڅ خبر هم نشته مونږ زه د اکسس پوینټ کې نوم ورکوم څوک چې را سره کنې کېږي پاسورډ ورکوم او زما د دې په ډي سی پي کې چې دی ورو مې آی پي اچوم هر یو کس چې کنې کېږي لینک کارډ یې اپټین کومه ډایرکټ ټول یو ته آی پیانې ورځي که څوک ترو کیبل کنې کېږي که څوک ترو وایرلس کنې کېږي د دې د ډي سی پي نه خلکو ته آی پیانې راځي خو لینک کارډ به اپټین کړي یعنی اتوماتیک باید راشي کنه اپټین مونږ ویلو کنه چې کله اپټین کو خپل آی پی راتل د آی اس پی نه کما نت سره کنیکټ شوی وم کا فکر مو سي دا ټاپک مې ته ویل هاو ټو اساین آی پی ادرس خان پوهیستی مشکل خو نشته بل چې مونږ سره څه شي د ریسیټ بټن ده تا سیټینګ میټینګ وکړو پاسورډ ماسورډ د واچول هر څه د واچول یو ځل د مغزو نه دی ووته ګوره مونږ پاسورډ چې څوک ما سره کنې کېږي هغه پاسورډ زه جدا سیټ کوم څوک چې د دې سیټاپ ته داخلېږي هغه پاسورډ جدا ده دا سیټاپ لري دا مینو لري دا مهم نه دی چې زه باید دې سره کنیکټ شم که څوک ترو وایرلس کنیکټ ده که څوک ترو وایر کنیکټ ده هر څوک د دې سیټاپ ته داخلېدلی شي خو چې په شرطن د دې د سیټاپ یوزر نیم او پاسورډ تاله معلوم وي او یو خدا ده چې مونږ کنې کېږو وایرلس هغه پاسورډ جدا شی ده هغه د کنیکټ دپاره دی چې سپاین سره چې کنې کېږي هغه چې څوک دا سیټاپ ته ځي هغه یوزر نیم او پاسورډ جدا شی ده اوس هغه سیټاپ ته چې زه ځم هغه یوزر نیم او پاسورډ زما د ذهن نه ووته زه سیټاپ ته نشم تللی زه بیا به څه کوم دلته یو ریسیټ بټن دی هغه چې دی قلم سره یو څه سره پرس نیسم چې کله مې پرس ونیول دلته دا لیټونه لري ښه لیټونه دي دا لیټونه غونډه ګلیږي غونډه آن کېږي ګلیږي آن کېږي یعنی یو ځل دوه ځل درې ځل نو هغې نه بعد چې دی زه بیا خپله پوهېږم چې دا ما سره ریسیټ شو یعنی داسې فکر وکړه چې بیا د نوی ډبیبند د بازار نه واغست دې له موږ ګوره چې ولا یو کس به یې تاله وایي چې راځه اکسس پوینټ ډالې په 200 افغانۍ در باندې خرڅوم د دې قیمت 1000 روپۍ ده زه تا باندې په 200 روپۍ اکسس پوینټ خرڅوم ته راځې دلته سیټاپ ته ځې او دغه پاسورډ لري دا به څه کېږي او دا زور ده شاید چې دا لږ مردار شوی اوسي ته وایې دا زور دی او دا د هغه د زړه خورې زړه مه خوره ریسیټ ووایه ټول شیان ختمېږي
داسې فکر وکړه چې د ډبي بند یې واغسته بس او که بیا چې دی دا کورې ته وایه چې تور شوی دی بیا صابون ورته لږ ونیسه لږ صحیح پاک یې کړه چې صحیح لږ سپین شي هو خو دا لارې دی اوس دا ما خپله په 100 کلدارې اخیستې دي 100 کلدارو باندې ما اخیستې ښه صحیح کار کوي نه ګورې چې دا شپږ کاله یې ډزوم زه به دا څه کومه برق کې لګوم ښه ګوره برق کې مې ولګوله اوس زه څه کومه دا زه مه ریسټ کومه دلته یوه میغ غوندې اوسې شو میغ ګورې ښه ځکه چې اوس یو کس ته نه شو ویلی چې مخکې چې د ټولو حق ده دا هغه ځای کې چې دی ګوره ریسټ بټن دی ورکوټه یو سوری غوندې دی صحیح ده که نه دا به تو برق کې لګې دا څه نه چې ګل وي او ته وایې چې ریسټ کېږي نه دا باید بل اوسي اوس راځم دا پرس نیسم لیټونه خوان دي که نه ریسټ طریقې ته ګورئ ګوره بټن دی فکر دی بټن به داسې پرس ونیسئ پرې نږدې ښه دا لیټونه ټول چې دی ګلېږي ښه صبر کوه آن کېږي بیا ګلېږي ګل شو ټول ګوره ګلېږي که نه هغه یو خو پکې آن وي ګوره آن شو که نه ټول دومره خو پوهې چې ټول آن شو نور قلم هغه ور نه وباسه ختم شو ریسټ شو ګل پسې مزه خو چې دا ټول لیټونه آن شو واپس ګل شو نو پوهېږه چې ریسټ شو بیا دلته پاور لري دا بند دی که واپس ولګوه خلاص شو نت دپاره کوم سیټنګ نشته دی برادر ښه اکسس پوینټ کې د نت دپاره کوم سیټنګ نشته دی چې مونږ خامخا باید دې سره یو هغه کړو که نه لکه نت کنیکټ کړو سیټنګ میټنګ نشته پکې ډایرکټ کار دی برادر زما د سیټ اپ ته ځم چیرته ځم دلته راځم کلیک کوم وای فای به دې آن کړي که ترو کیبل یې کوې نو یو پی سي به دغه لین پورټ وي لین پورټ سره به نه کنیکټ کېږي ښه سیټ اپ دغه لین پورټ سره کنیکټ کېږي راواله او دلته کنیکټ یې کړه پی سي سره او که ته وایې چې نه زه ترو ډایرکټ وای فای کوم نو زما د ټیپ هغه نوم څه شی ده ټیپ لینک ګوره کمپني نوم یې ده ټیپ لینک دا ریسټ شو ختم شو ته چې نه وایم اکسس پوینټ والي د هغه نوم ټیپ لینک وي خو کمپني پورې اړه لري ټیپ لینک ده ډي لینک ده څه بلا ده راشه اوس څه شی کنیکشن زیاتره ټیم دا لانجم کوي ښه بیا چېرته لاړ شه دا پروا نه کوي چې هر څه وشي زه خو اوس کنیکټ یم که نه دومره خو پوهېږي پوه نه شوئ خو څه مې وکړه دلته راغلم کلیک مې وکړه کلیک نه بعد کنیکټ شوم کنیکټ نه بعد چې دی پاسورډ خو نه لري ولې نه وایه چې مونږ اکسس پوینټ ډالو خو پاسورډ نه لري هېڅ هم نه لري بای ډیفالټ پاسورډ نه لري دا پاسورډ دا نومونه او دا شیان دا وروسته سیټ کېږي کله چې ته دا ریسیټ وخې یا د بازار نه نوی واخلې زه چیرته اوس د دې د سیټ اپ هغه آی پي ما ته معلوم نه دی چې آی پي به څه شی وي زه غواړم د دې سیټ اپ ته لاړ شم سیټنګ پکې وکړم هغه آی پي ما ته معلوم نه ده زه به ځمه چیرته دلته به کلیک کړم صحیح شو بیا به زه چیرته ځم لوکل ایریا کنیکشنز ته بیا چې دی زه چیرته ځم کمپني نوم څه شی دی دا کیبل نیبل وباسم دا سویچ سره کنیکټ ده ښه دلته تاسو ته دغه بل هم راتله اوس خو دومره پوهېږي وایرلس دی که نه ده ټیپ لینک په دې کلیک کوم بیا به زه چیرته ځم ډیټیلز ته د آی پي د چا نه راغله اوس ووایه د آی سپي نه آی سپي مای سپي نشته ده د اکسس پوینټ د ډي ډي سی پي نه راغله تا ته څه شی آی پي ورکړه 192.168.0.0 دا زما د پی سي آی پي شو چې د دې په واسطه زه به شیرینګ کوم ښه د اکسس پوینټ آی پي څه شی شو د سیټ اپ چیرته به راځي دا ډیفالټ ګیټ وی لیکلی که نه ډیفالټ ګیټ وی څه شی دی 192.168.0.1 همیشه چې د هر چا اکسس پوینټ سره تو کنیکټ کېږي هر چا اکسس پوینټ سره چې تو کنیکټ کېږي دلته خو راتلی شي اوس ډیټیلز ته هم خو راتلی شي دغه ډیفالټ ګیټ وی یې وګوره دا ډیفالټ ګیټ وی یې وګوره برینه یې مه ګوره لاندینه دا ګوره دا د چې کله وکتله بیا راشه چېرته براوزر ته لاړ شه چېرته براوزر ته صفحه لږ به غټ کړو براوزر 192.168.0.1 وکنه او بیا یې انټر کړه انټر نه بعد د دنیا چې څومره اکسس پوینټونه دي
دنیا چې څومره میکسس پوینټ دي یو دا نه وایو چې چا چینج کړی وي یو دا نه وایو چې دا چا چینج کړی وي ولې دا موږ چینجولی هم شو د ټولو چې دی یوزر نیم او پاسورډ بای ډیفالت اډمن سوي یوزر نیم او پاسورډ اډمن سوي اډمن او بیا پاسورډ هم څه شي اډمن اوکې دا دې سیټ اپ شو اکسس پوینټ غونډه مونږ نه وایو ښه کوم یو چې ضرور شیان د هماغه درته وایم ولې زمونږ کمرو نه بعد چې دی وایرلس کلاس شروع کېږي بیا دا شیان زه بیا ریپیټ کوم خو داسې نه ریپیټ کوم بیا درته مرمۍ غوندې ریپیټ کوم دا کوم چې اوس زه وایم راځمه چېرته راځمه دغه نیټورک ته نیټورک کې چېرته راځمه لاین ته راځم یعنې ستا په دې مغزو باندې دغه ای پي بد ولګېده 192.168 دا اوس څومره پیسې مونږ کنې کولی دا کوم کلاس دی رښتیا کلاسي مونږ څومره کمپیوټر یې کنې کولی شو 255 همداسې ده که نه یو ورځ د نن زما یادېږي د نن نه یو 3-4 کاله مخکې شاید ستا د په فکر کې وي او که نه ستاسو کمپیوټر ساینس کې چې دی دا محصلین پیسې اچولی او هغه یې تېر کړی او نیټ اکسس پوینټونه یې اخیستی او سامان یې اخیستی و بیا د آی اس پي نه چې د خیر پوښتنه وکړئ چې کوم کسان چې زور کسان دي اکسس پوینټ یې اخیستی او پیسې یې اچولی او محصلین یادېږي همداسې که نه هغه چا تېر کړی او خانزرینو او څو کسان نور مو خو زما شاګردانو دا کسانو تېر کړی و نو هغه چې دی آی اس پي والا یې راوستو بل د 255 نه ډېر خلک نه کنې کېده او هغه خو تقریبا ډېر محصلین وو 800 محصلین وو نو هغه چې دی تقریبا چې دی 255 نه زیات نه کنې کېده خو ډېر خلک یې ورته راوستله خو چې زه لاړم ورته مې څوک دا رینج مې راواغسته تعداد خو ډېر د کلاس ای رینج مې واچول دا ګوره پورټونه سره کوم تعلق نه لري پورټونه خو ټول 4 پیسې کیبل کنې کې دا نور چې کنې کېږي وایرلس دا هر یو ته خو آی پي سي کنه لکه اوس زه چې کنې کېم وایرلس نو ته چې د کلاس ای رینج اچې نو څومره کنې کېږي 14 57 دیالس 15 کلاس بی 15,025 کلاس سی 255 د مایانو بوی راغله ولا راځم دلته څه شی کومه دا زم چینج کوم چینجوم 10 والا من کوم کلاس ده والا ها 10.0.0.select خو فکر دی چې دینه با چې ته د دې سیټ اپ اوپن کې د څه په واسطه اوپن کې 10.0.0.sel چې دا د فکر وسی ها د دې سبنیک ماست شي راځي 255.0.0.0 او بیا سابق و چې کله د آی پی مونږه چینج کو استا چې د دې ایکسس پاین نه ده دغه ډي سی پی دا مخفل چینج کیږي دا کلاس کیږي یعنی ضرورت نشته چې مونږه آی پی جدا چینج کو ډي سی پی جدا چینج کو چې د آی پی د چینج کا دا د سیټ اپ آی پی ډایرکټ مستقیم سکیږي هغه پر سره چینج کیږي اوس د کلاس ای راځي سل د دې سیټ اپ د پاره شو یو سلیو څه شي شو یو سلیو دا د دې چې د څه شي شو یو سلیو تعالی ورکه یو سل 2 یو سل 3 سلور 15 شپږم داسې دي خپل په لمبر ای پی ورکه خو چې لینکارډ دی اپټین وي چې دا د فکر وي چینج شو دا چیرته کنیکټ شوی ټی پی لینک ته بیرته ځو ګوره پین کوډ غواړي دا اکثره داسې لانجیم کوي اوس به راځي څه به کوي اوس کیبل کنې کوم مونږ ته چا ویل چې اول باید چې دغه پین کوډ مونږ ډسیبل کوله خو زه خیر بر صورت راکړه دا کیبل دا وباسه نن یو دی هغه وباسه به کمال دا سویچ نو بس یو دی کې لګاو یو دی کې لګاو دا اوس پین کوډ والا شو کس کو دا پین کوډ هم ډسیبل کول اس خبرم بنو دا خپل یو کیند اف پاسورډ پین کوډ دا کیبل بل سر راکې حالته کلیپ په چقېږي وچیه بوډا شو یو فاغن وین سره مکنه کول لین سره او وین من دې د پارند ګوره سیټ اپ ته چې زمونږه تروسی شي زو لین زو ښه لین راځم څه کوم اوس وای فای مې چې دا هغه شو پین کوډ شو نو
دلې راځم پراپرټي ته راځم آی پی ورژن 4 ته دا زه څه کوم ډسیبل کوم اوکې کومای اوکې کومای لینک کارت مې اپټین کړه د ایکسس پوینټ نه وستاله آی پی راځي څه شی راغلی یو سل یو خو سټاپ آی پی څه شی ده ډیفالټ ګیټ وی سل هیڅ خبر هم نشته ده یعنی ورخطا کېدل پکې نشته ده 10.0.0.سل انټر یوزر نیم اډمن پاسورډ هم چې ده اډمنز راځم څه کوم دغه کیو اس اس ته ځم ګوره پین کوډ پکې څه شی ده ګوره ما زه مخکې ورسره څه شی شو مکانیک شوم که نه څه شو دې سره زما نه څه شی پوښتنه وکړو پین کوډ دا مې اوکې کړ ګوره پین کوډ غواړي زه راځم دغه پین کوډ مجبور یم څه وکړم کاپي کړم او دا هغې کې واچوم دا خو سرخوږی شو راځم دا پین کوډ ډایرکټ څه کوم ډسیبل کوم او بیا یې څه کوم ریسټارټ یې وامه تو چې د ایکسس پوینټ کې هر کار کې فکر دی وي چې ریسټارټ به یې کې چې ریسټارټ کړی دی نه وي نو دا نه امپلیمنټ کېږي چې د ریبوټ اپشن درته ورکړو هغه به ته ریبوټ کې دی له ډېر فکر دی وي یو شی دی هماغه شیرینګ هماغه ریموټ ډسکټاپ هماغه سیسټم یو شی پین کوډ مې پکې ډسیبل کړو اوس کیبل بیرته ځو باسم کیبل په درد نه خوري کیبل میبل مې بیرته خواته کړ کیبل په درد نه خوري ښه دا زه واپس ختموم دلې راځم ټي پی لینک واپس ورسره کنې کېږم راځم انټر کوم ورسېدی ښه دا خو چینج شو که نه راځم که بیا یې چینج کې بیا یې دلته راشه بل آی پي بل آی پي بل آی پي هر څه چې د خوښه راځي خو همدغه ځای دی بل چې دی وایرلس ده وایرلس کې چې دی ګوره زه چې دلته کلیک کوم وای فای باندې تاسو هم که موبایلونو که څوک لري وای فای باندې کلیک کوي نو دلته تا ته نوم څه شی راځي ټیپلینګ راځي اوس دلته ګوره دلته یو چې دی ایراساف دی ایراساف دی احمد یوسف پناه مختلف دي آیا مونږ کولی شو چې دا نوم یې چینج کړو و ته به چیرته ځې ته به دې وایرلس ته ځې که غواړې چې د ایکسس پوینټ نوم د چینج کې چیرته به ځې وایرلس ته او وایرلس کې به راځي دا ټیپی لینک به څه وکړي اخوا ته به کړي او نوم به ورکړي خپل لکه څه شی MCSE ونیسه MCSE 2019 او څه کومه سیف کومه او بیا یې کلیک بیا یې ریبوټ بیا اوکې نوم یې څه شی شو چینج شو یعنې دې نه بعد چې تاسو وای فای باندې کلیک کوئ نو نوم به څه شی راځي تاله MCSE 2019 څوک خپل نوم لیکي د پلان نوم لیکي د نیکه نوم لیکي د یعنی کولی شي چې دغه نوم چینجول غواړي نو چې نوم چینج کې همیشه سټ اپ ته به ځې وایرلس ته به ځې اول ته به نوم څه شی کې بیا به صفا کې او بل نوم ورکړي چا سره دغه MCSE 2019 کلیک اوس خو پاسورډ نه لري که نه خو هم نه لري پاسورډ انټر یې کړه ها ګورئ بیا که بیا یې چینج کې ښه غوږ شي ښه چې بیا دته دا نه تکراریږي بیا وایرلس ته به ځې او بیا به دا نوم راوالې او دا به څه وکړي چینج به یې کړي ښه که چیرې غواړې چې سکورټي ورکړي پاسورډ اوس خو ته کنې کېږي که نه پاسورډ ته وځي دا د څه دپاره دی دا پاسورډ دا چې څوک کنې کېږي دا چې څوک کنې کېږي چیرته ځم وایرلس سکورټي ته ځم او دلې راځم چیرته دغه پاسورډ لږ ذره سټرانګ پاسورډ وي ښه دا نور پاسورډونه ویک ده راځم دلته پاسورډ ورته ورکوم چې 1 2 3 4 5 تر 100 پورې اتو پورې خدای وکړي چې هر څه پاسورډ ورکړي احمد محمود زبید جان خو همیشه چې پاسورډ چینج کړې ته به راځې د وایرلس کې به چېرته راځې وایرلس سیټینګز ته وایرلس به ښایي سکورټي ته وایرلس سکورټي او بیا به داسې شی کې سیف اوکې او بیا به ښکته شي او دا بیا به څه وکړي ریبوټ به یې کړي همیشه چې پاسورډ ورکې یا یو پاسورډ ستا خلکو ته ښکاره شو او بیا یې چینج کې
بیا وایرلس ته راشه وایرلس سکیورټي ته راشه او هغه یو دوه درې دې خواته که د هغه په ځای بل شي واچوه ګوره دا تکراري هم درته وایم وایي که پاسورډ د خلکو ته ډېر میلاو شو بیا یې چینج کول غواړي بیا سیټ اپ ته داخل شه وایرلس ته وایرلس سکیورټي وایرلس سیټینګ کې نوم چینج کېږي وایرلس سکیورټي کې پاسورډ سیټ کېږي اوس وګوره ډسکنیکټ کېږي چې کنیکټ کېږي درنه پاسورډ غواړي بچي ها شازو دلی صحیح شو اوس خو په مزه به وایو په یو ځل خو داسې غپ نه کېږي چېرته ځو MCSE ته کنیکټ اوس څه شی غواړي پاسورډ څو د پاسورډ 1 2 3 4 5 6 و اته نه پورې زما په خیال یا تو پورې اته پورې که نه پورې زه غلط شوی بیا د دې خاطر نه کنې کېږم که نه څه شو MCSE کنیکټ 1 2 3 4 5 6 و اته کنیکټ شو ها زو بل څه شی ته زو دا خو مونږ سره چې تو همیشه د دې پاسورډ چینج کوې ته بدل ته راځي ښه دا به خواته کوې او د سره به هغه کوې به لاندې به راځي صاحب به یې ښي اوس زه غواړم چې د دې پاسورډ سیټ چینج کړم دا اډمن دا خو هر چاته معلوم ده هغه به څنګه چینج کړې هغه به ځې چېرته سیسټم ټولز ته سیسټم ټولز نه بعد بیا به چېرته ځې پاسورډ ها یوزر نیم څه شی و اډمن پاسورډ څه شی و اډمن نوی یوزر نیم څه شی چې خان پاسورډ څه شی چې جان کنفرم پاسورډ جان اوس ګوره اډمن مډمن د نور کار نه ورکې ښه اوس یوزر نیم د څه شی شو خان پاسورډ چې دی جان دا د سیټ اپ اوپن کولو پاسورډ دی ښه او څوک چې کنې کېږي هغه به هغه پاسورډ ورکوي یو نه تر اتو پورې نه پوه نه شوی چې ریسیټ دی که نو هر څه ختم شو نوم هر څه ختم شو ښه زه راځه چې اوس شیرینګ خو کو دا کمپیوټر خو لګېدلی که نه ښه کنیکټ شه که نه ورسره ګوره کیبل نه ما سره دی نه کیبل هغې سره دی ښه کیبل میبل نشته ده مه لګوه کیبل ونه لګې کیبل ونه لګې لینکارډ دی دغه هغه وایم لینکارډ وای فای نه دی د کلیک یې که د MCSE سره کنیکټ شه یو نه تر 9 پورې یو نه تر اتو پورې وله یو نه تر اتو پورې شیرینګ هماغه شیرینګ دی ښه رایټ کلیک ګورئ شیرینګ هماغه دی ښه رایټ کلیک فولډر بابا بیا فولډر باندې رایټ کلیک پراپرټي شیر ایډوانس شیرینګ او شیر دیس او پرمیشن او فول کنټرول او اوکی او بیا یې کلوز ریموټ ډیسکټاپ د هماغه دی اسسټنټ د هماغه دی اوس خبره صرف دا شو چې ورو مې مخکې لکۍ واله اوس بې لکۍ شونو او چې مقصد دې څه شی سوټی څه دې ویلی څه شی وایه بچی ته مونږ ته ګپ ورکړې نه خو یو څه دې وویله زه بچیه ته چې په کوم لارې اوس روان یې دی نه مخکې چې دی 20 کاله مخکې مونږ تللی یو کنیکټ شوې ښه آی پي دې داسې معلوم کړئ آی پي دې داسې معلوم کړه ښه غوږ شئ هغه خو پن کولی شي دلته لاړ شي ډیټیلز ته لاړ شي زما 102 ده شاید ستا 103 وي خو موبایلونه هم دي که نه نه پوهېږم چې دا له څه شی به ورکړی زما خو 102 ده 101 ده زه شاکسس خو طریقه باندې پوهېږې نو سټارټ رن 2 ځلې بیک سلیش 10.00.102 هر یو ته لمبر ورکوي ډي سی پي نه ورکوي کلاس د څومره رینج ده نه ټولو ته سلسل MBBS ورکوي یوزر نیم که در نه وغوښتل دا ورته ورکوي اقبال شاه خان ولې نه ځې
نه نه وایو چې د معاملې ختم شي مره چې فیسونه هم نږدې شي ور ګروپ ختم شي مره بس یو ورځ دوه ورځې نور هم دي ختم څه شی شو اکسس دکه بابا خان ماما حافظ بابا په نامه شعر ده کنه یو سل یو خپل د لیونی یو سل دوه تو خپل فولډر اکسس کړه د زویم چې دا څنګه یوزر نیم پاسورډ نه رانغله زه پرېږده زه بل طریقه کوم زه تیار موډ سټاپ ستا نه بل دی ماته معلوم ده سو دی پی دی یو سل یو ده ستا یوزر تیار چې دی موډ سټاپ دی نه بل ده یوزر نیم د څه شی ورمان شو پاسورډ جان شیفټ 2 پاسورډ مې جان شیفټ 2 بیا شیفټ پرېږده یو دوه درې او یوزر مې چې دی اقبال دی ښه دغه دی آی کیو بی یو ال ده ښه وخت کم ده نه خو دا چې هر څوک دا نټ چې اوس دې سرزکانې کومه دی ټول ته نټ ځي هو که نه ټولو ته ځي ضرورت زما نشته چې ما زه خو آنر نه یم که نه ته خو د دې سیټ اپ ته هم اوپن کولی چې هغه براوزر ته لاړ شه 10.0.100 واچوه پی سي خو مشخص ورته نه ده ښه ګوره دلته یو بل تخنیک هم درته وښیم زه چې هغې چې دی مصروف دی یو بل تخنیک هم درته وښیم که چیرې غواړي یوه کس چې دی دایمي بند کړي د اکسس پوینټ ته ښه ورته پاسورډ هم وښایي خو سره کنې کېدلی نه شي څنګه به دایمي بندی اول به ځي ډي سی پي ته او بیا به چېرته ځي ډي سی پي کلنلس ته ځي کوم کسان چې ستا نه آی پي الي هغه ټول دلته راځي اوس نه پوهېږم درې کسان دي یو زه خپله یم یو ارمان شاه په نامه دی او بل چې دی بریالی دا څوک دی هغه هم کنیکټ دی هغه هم څه شی دی کنیکټ دی زه غواړم چې هغه ډسکنیکټ کړم عمري چې دی ډسکنیکټ کوم زه به چېرته ځم زه به د دې دا فیزیکل ادرس نه دی د دې د موبایل دی که لیپټاپ دی ښه د دې د لیپټاپ دغه فیزیکل ادرس زه څه کوم دا عالمه سلیکټ مې کو کنټرول سی مې کو کنټرول سی نه بعد چې دی وایرلیس ته ځم وایرلیس کې چې دی وایرلیس میک فلټر ته ځم او دا فلټر انیبل کوم او بیا اډ ته ځم اډ نه بعد هغه فیزیکل ادرس په دې ځای کې پیس کوم کنټرول وی او څه ورته وایم چې بای 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 او صاحب دا اوس دایمي ما سره بند شو اوس خپله ډسکنیکټ کېږي اټومیټک دا بیخي چې دی چې ورته بیخي پاسورډ هم ووایم چې دا به نه کنې کېږي را سره دا دایمي شو دا چینج کېږي نو څنګه به چینج کړي این آی سی کارت چې بل لګیا خود کېږي نو بدل کې بیا کېږي نو بدل یو بل راواله ورته ولګو ښه پوه یاستئ مشکل خو څه نشته دی بند شوې ښه واپس یې څه وکړه دې خواته ګورې ډسیبل ختم شو واپس الاو کېږي اوس اکسس پوینټ باندې پوه یاستئ مشکل خو نشته که ته وایې چې نه ما ته نټ هم پکار دی ښه ګوره نټ دپاره مونږ کوم سیټینګ ونه کړ دا کیبل وباسه ګوره د نټ دپاره زه راځم دا ډایرکټ موډیم کې کنې کوم اکسس پوینټ کې خو نټ نه وي خو ته به یو څه سره کنې کړې چې هغې کې نټ وسي زه راغلم دلته او دا به کوم پورټ سره زه کنې کېږم ویلان دپاره نټ دپاره کوم سیټینګ نشته اوس ډایرکټ ستاسو پیسان ته نټ هم به راځي خپل اټومیټک ډایرکټ خپل انټرنیټ هم پکې راځي نټ دپاره کوم سیټینګ میټینګ پکې نشته دی ښه
ګوره خپل اتوماتیک پکې الاو شو ته نت لګې او کنه لګې هغه ستا کار دی که نت لګې او کنه لګې هغه ستا خپل کار دی ومن الله توفیق